أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د څو ورځې مو تسبار ویلو، وینډوز شیان مو ویلو، دا خلاص شو. نن راځو تسبار هم خلاص شوی، دا ټول اپشنونه مو خلاص کړي، هیله ده چې کار مو کړی. نن راځو فولډر ته فایل. د فولډر زیاتې طریقې دي چې کولی شو موږ یې راخلاص کړو، موږ یې جوړ کړو که نه. فولډر څنګه جوړ کړو؟ څو فولډرونه دي. فولډر چې دا دوه فولډره لري، یو ساده فولډر دی، منور ده. نو تاسو کولی شئ دوه فولډر هم دلته ایجاد کړئ. اول راځو فولډر د اولې طریقې نه زده کوو، په کومه طریقه موږ کولی شو فولډر جوړ کړو ځان ته. راځو اوله طریقه چې ده، را به شي دلته نیو ته. نیو کې شته، دلته فولډر هم شته، فایل هم شته، هر څه چې ته غواړې که نه دي دلته ته کولی شئ فولډر ایجاد کړئ. دې ځای نه کولی شئ فولډر دا ده، دا د یو فولډر جوړولی شئ، او ته کولی شئ فایل هم د ځای نه اضافه کړئ. کولی شئ ونور فولډر ته دا هم ورته راولېږي، کمپیوټر ته هم اضافه یې کړئ. هغې نه وروسته بیا کولی شئ ونور جوړ کړي که نه. نو ته کولی شئ د نیو طریقې نه دلته راشئ، رایټ کلیک وکړئ او بیا نیو ته راشئ. نیو نه بیا وروسته راشئ فولډر ته. کولی شئ دلته بله برنامه هم خلاص کړئ که نه، مایکروسافټ ورډ، مایکروسافټ اکسس، کوم یو کولی شئ ته جوړوی شئ، د ځای نه خلاص کړئ. کولی شئ دلته نام ورکړئ که نه. نو اوله طریقه یې دا و. زه ملګرو دوم طریقې ته دا دوه فولډرونه پاکوم. د دې فولډرونو فایده چې ده، دا یو چې ده، دا فولډر چې ده تنها نګه کوي که نه، ساتي، یو شیان ساتي. دا بیا درې څلور طریقې لري. فولډر ته چې شیان ورولېږئ، وایرس یې نه نیسي، او دې ته کولی شي کوډ ورکړي، او دې طریقې نه که نه چې کوډ ورکړي، نو ته کولی شي د دې حجم چې دا کم کړي. او دا دوه درې اپشنونه چې په دې کې دي دا خوبي لري. دا پکوم اوس نوی کار درته کوم چې موږ نوی په بله طریقه څنګه په هغه طریقه څنګه وکړو که نه، فولډر څنګه جوړ کړو. اوس خو یو دا طریقه خو شاید ټول زده وي. راځو دومره طریقې ته. اوس که وینډوز لوګو وهم، وینډوز لوګو آر، اوس که تاسو کتلی شئ سکرین صفحه باندې، تاسو کتلی شئ وینډوز لوګو به ووهئ او شیفټ، هغې نه وروسته به راشئ انټر، د شار وښوهله، دلته به فولډر اضافه شي. نو ملګرو شاید دې باندې مې مخکې کار کړی، وینډوز شیفټ او ان، دا باندې تاسو کار وکړئ. دا چې ریکارډ چالانې کار نه کوي، او نه پوهېږم وینډوز لوګو شیفټ ان، دې طریقه تاسو کولی شئ چې فولډر جوړ کړئ. په بخښنې سره ملګرو دلته چې دا کنټرول شیفټ ده، کنټرول شیفټ او ان، دا د چار وښوهلو، دا دلته به نوی فولډر جوړ شي. کنټرول شیفټ ان، ته کولی شئ په دې طریقه نوی فولډر جوړ کړئ. دا اسانه طریقه ده. نو تاسو کولی شئ دومره طریقې نه. راځو درېیمې طریقې ته. ملګرو اول به راشئ وینډوز لوګو آر به ووایئ، دلته به او ایس دلته به نوشته کړئ سی ایم ډي. دا چې کله ووایئ دلته به توره صفحه ایجاد شي. دا اول چې دا کوم متن شی نه ده که نه، دا چې ده دا د یوزر د تا موقعیت او شیان درته ښیي که نه. نو اوس کوډ زه درته ټایپ کوم. نو اول به ملګرو دا خو اوس په یوزر کې ده، اول به مونږ ډیسکټاپ ته لاړ شو، دې ځای نه سی ډي فاصله سی ډي فاصله ډیسکټاپ ته چار وخت راغلی که نه، دلته به ډیسکټاپ نوشته کړئ ډیسکټاپ. انټر به ووهئ. دا اوس هغه ته ډیسکټاپ ته انتخاب شول. دلته به اوس نو ملګرو اوس به دلته ډیسکټاپ زموږ انتخاب شوی دی. دلته به یو دا نوشته کړئ ایم ډي فاصله، ډیسکټاپ سره به نوشته کړئ ایم ډي فاصله. اوس باید نام نوشته کړئ، ځکه نام دلته راوړي. مثال سراج پورې مې نوشته کوم، سراج. نو تاسو کتلی شئ دلته به انټر وکړئ، دغه د سراج جوړ شو دلته. نو تاسو کولی شئ په دې طریقه هم فولډر جوړ کړئ. که ته غواړې چې زیات فولډرونه جوړ کړم په یو ځل که نه، ځینې وختو کې به کاري کې یو 15 شل که نه، ته کولی شئ بله طریقه هم درته ښیم. د دې پاکولو څنګه کومه طریقه ده، همدلته به ته نوشته کړئ. مو غوښتل چې په زیات په فولډرونه جوړ کړئ، نو دلته ته کولی شئ ایم ډي بیا نوشته کړئ. ایم ډي دې چې نوشته کړه ایم ډي فاصله مثال ا فاصله اس فاصله ټي فاصله بیا مثال داسې درته ښیم. اوس تاسو کولی شئ راشئ دلته انټر کومه، فولډرونه منشا ده، دا د اس ډي ا دا ټول جوړ شو دلته. نو تاسو کولی شئ زیات فولډرونه په همدې داسې جوړ کړئ. که ته غواړې چې کله هر وخت که نه یو فولډر جوړ کړئ تخلص سره، دا به څنګه جوړئ؟ را به شئ هغه م ام ډي به ووهئ فاصله
مثال ام ډي درې ویشته که فاصله دې ورکړه هغې نه وروسته به دغه یو شی شیپ ونیسئ دلته دلته چې راغلی دا دوه دغه هغه به ورکړي نقطه به ورکړي دوه دنې دلته به اوس د سراج نیم شته کړم سراج مثال فاصله هم ورکوم مخکې مې ویل فاصله ورکړي بیا زیات فلټرونه جوړوي حقاني نو ته کولی شي بیا همغه دا دوه نقطې هم دلته هم پرېږدئ نو اوس ته ووایه انټر ته چې ووهلو دلته به اصل دی چې دلته سراج نوم بیا نه جوړېږي نو دلته به دا دوه شیان دی ډبل کوتیشن کوم ځای کې دا زه به اوس درته وښیم وینډوز اسکا دا شیپ به ونیسئ دا د چې ونیسئ دلته به راغلی دلته به راشي دې ته وایي ډبل کوتیشن نو دغه دا د چار وخت ووهلو دې سره تاسو کولی شئ چې دوهم په خپل نوم باندې او خپل هغه جوړ کړئ که نه تخلص او هغه باندې یو فولډر جوړ کړئ نو څنګه کولی شم اگر موږ دا پاک کړو که اوس به دا طریقه چاته زده یا نه نو دا طریقه مو اوس وایو موږ کولی شو چې داسې هم پاک کړو که نه داسې هم کولی شو دا جنې ډیلیټ کړو که څنګه غواړئ تاسو چې دا جنې پاک کړئ نو دلته به راشئ ډیسکټاپ همغه ځای به انتخاب کړئ وبوهئ آر ډي فاصله نو مثال اس ډي دا به ټول داسې به انتخاب کړئ هغې نه وروسته به انټر ووایئ هغه د ټول فولډرونه پاک شو که غواړئ د بل سراج نوم هم پاک بیا راشه آر ډي چې ووهلو آر ډي فاصله سراج مثال درته ښیم سراج اوس انټر ووهه دلته سراج هم پاکېږي ملګرو تاسو کولی شئ دا د فولډر درې تر څلور طریقې دوه دنې طریقې نور هم پاتې دي انشاءالله چې همدې باندې به بیا کار وکړو اوس نور وخت نشته هیله ده چې خوښ مو شي دا فولډر جوړولو طریقې وي